مین کډوال 15مه برخه. دا یوه اونۍ تیار ناست و. له یوګانډا نه تر قطر، له قطر نه د امریکا د ویرجینیا کمپ پورې تګ 3 اونۍ وخت ونیولو. ګلابو او غالب د امریکا ویرجینیا کمپ کې یو ځای سول. د ورور غوښتنه یې وه چې د همدې افغان کډوالو په شتون کې به د دوی نکاح وتړي، او هغسې وسول. که څه هم خاوره پردۍ وه، خو خلک خپل وو. د غالب او ګلابو واده د بېلابېلو اقوامو په شتون کې د کډوالو په کمپ کې وسو. خو دا واده له وطني ودونو ډېر رنګین و، ځکه د هر قوم او هر رنګ افغان کورنیو شتون درلود. د رنګینو مراسمو ګلابو د غالب میرمنه سوه. کوچنی سټیج جوړ و. له نکاح وروسته غالب سټیج ته پورته سو، ویې ویل: له تاسو ټولو مننه. که څه هم په خپل وطن کې مې واده ونه سو کړی، خو ما هسې ویل چې بخت مې کوټه دی. نه، بخت مې بیدار دی، ځکه خو یې تاسو سره مخ کړم. موږ په مینه واده وکړ. د مینې په دې دور کې له ډېرو ستونزو سره مخ سوي یو، خو ژوند په ستونزو ژوند دی. که ستونزې نه وي، ژوند بې معنا دی. ما هم تل ستونزو ته غېږه ورکړه، خو مینه مې پرېښوده. زما ملګری شوکت به ویل چې مینه کې د پای ټکی نسته، یوازې کامې دي. کامې. غالب له شیبې چوپتیا وروسته وویل: خو خواشینی یم چې تر ټولو ښه ملګری مې شوکت په دې مراسمو کې نه و. د خلکو د ګڼې ګوڼې له منځه غږ سو: غالبه، زه دلته یم. مین کډوال ناول په همدې ځای پای ته رسیږي.